په کندهار کې ماشیني غاړې د لاسي غاړو بازار ورځ تر بلې پیکه کوي. د غاړو خرڅونکي وایي دا چې د لاسي غاړو بیې ډېرې لوړې دي نو خلک اوس زیاتره ماشیني غاړې استعمالوي. حفیظ الله په چارسو کې د خامکي غاړو خرڅونکی دی. هغه وایي خلک بیکاره سوي چې مخکې یې د 10,000 افغانیو غاړه رانیوله، اوس د 15,000 افغانیو د غاړو توان هم نه لري. نو بازارونه اوس په دې خاطر یو څه سره کمزوري شوي دي چې دلته کمپیوټري غاړې پر دې کاروبار باندې د خامکي غاړو پر غاړو باندې یو څه منفي تاثیر کړی دی، ځکه ډېر خلک د خامکي غاړو د رانیولو توان یا وس نه لري، نو په دې خاطر باندې کمپیوټري غاړو ته مراجعه کوي. خو داسې دی چې عموما کاروبار یا پیسې نشته. دوهم خلک چې مخکې غاړه تقریبا په 10,000 افغانۍ رانیول، اوس هغه د 15,000 د غاړې رانیولو وس نه لري د خامکي. روزي محمد یو بل د غاړو خرڅونکی دی. هغه وایي شاوخوا 8,000 کونډیانې یې په کار ګمارلي او دوی ته غاړې په خامک رغوي. هغه وایي دا چې اوس کمپیوټري یا ماشیني غاړې ډېرې سوي، ښځې هم ورسره هره ورځ بیکاره کیږي. د غاړو بازار چې دی 100% څخه اوس پر 10% درېدلی، ځکه چې په دې درېدلی دی اوس د کمپیوټري غاړې چې دي د کمپیوټري غاړې را دغه سوي دي راوتلي دي، نو د کندهاري غاړو باندې یو لږ تاثیرات په دې کړي دي. اوس که داسې موږ څوک داسې یو څوک وکړي ولې دا موږ څوک د پښتنو یو رسم رواج او کلتور را راتی، ځکه چې پر دې باندې ډېر مخلوق اخته دي. د کمپیوټري غاړې چې پر مخ باندې شي دا به زموږ څوک د خلکو دپاره یو ډېر غټه د کار زمینه برابروي، ځکه اوس که زه کار پر بند کړم یعنې 8,000 کونډیانې چې ما په کار اخته کړي دي چې زه د ټکرو کار پر بند کړم، نو خو د هغو ښارانو کار او روزګار هم بند شو. د کمپیوټري غاړو د یوې فابریکې مسؤل سلطان محمد وایي د کمپیوټري غاړو یو ماشین هره ورځ له 12 څخه تر 15 غاړې تولیدوي. حال دا چې یوه ښځه نشي کولی په یوه کال کې هم یوه غاړه جوړه کړي. هغه وایي دغه ماشینونه په یوه ساعت کې د خامک 40,000 ټکه باسي. تقریبا دا غاړې ډېرې پراخه وځي، ولې دا چې جوه ساجه او په دې کې نوی ډیزاین هر وخت نوی ډیزاین راځي، نو کله چې نوی ډیزاین راځي په هفته کې په 2-3 ورځو کې هغه ډیزاین بازار ته وړاندې کېږي. لاسي غاړې که نوی ډیزاین رامسي هغه وینې وخت نیسي. یو ماشین په 12 ساعته کې 12 دانې غاړې راباسي، یعنې چې د 12 دانې په یوه پلاور ته بسته کېږي 12 سره په 12 ساعته یا په 14 ساعته کې دی راباسي. دا مهال په کندهار کې شاوخوا 15 د ماشیني غاړو فابریکې شته چې له 4 څخه تر 10 ماشینونه لري چې هره ورځ تر 1000 دانو پورې غاړې تولیدوي. د لاسي غاړو قیمت له 4,000 څخه تر 20,000 افغانۍ دی، خو د ماشیني غاړو قیمت له 800 څخه تر 2500 افغانۍ پورې دی.